کابل کې د 50 ځوانو جوړو د واده مراسم په ډله ایزه توګه ترسره شول. د دغه ځوانانو د واده مراسم د سیلاب خیریه بنسټ له لوري د څو تنو شتمنو هیوادوالو په مالي ملاتړ ترسره شوي دي. په دې مراسمو کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت مسؤلینو هم ګډون کړی و چې د خپلو خبرو پر مهال له هیوادوالو غوښتل ترڅو د خپل ژوند ټول مسایل په ځانګړې توګه د ودونو مراسم په اسلامي توګه ترسره کړي. د دې ټولو په ثوابو کې به تاسې فردن وشریکان یاست. دغه خاوندان او دغه بیبیانې چې خپل ګڼ اسلامي فامیلي ژوند شروع کوي، په هره ثانیه کې، په هره دقیقه کې، که دوی د دنیا خوشحالي ویني او که دوی د الله تعالی عبادت کوي، په دې ټولو کې به تاسې ورشریکان یاست. د سیلاب خیریه بنسټ مسؤل وویل چې په ټولنه کې ناوړه دودونه د ځوانانو د بدمرغۍ لامل کیږي او باید دغه ناوړه دودونه له منځه یوسو. 15,000 کلن تاریخ دعوا کوو د څو امپراتوري د شکست دعوا کوو، د غشتلتوب دعوا کوو، په مسجد کې په اول صف کې درېږو، لیکن خپل ژوند مو ټوله په دې باندې تباه او برباد کړی دی چې خلک به څه وایي. دا زموږ ټوله ژوند پر دغه باندې تباه او برباد دی چې خلک به څه وایي. د دې ډله ییز واده ګډونوالو خوښي څرګنده کړه چې په کم لګښت او اسلامي طریقه یې د واده مراسم ترسره کیږي. تعدادی از تاجران دلسوز و مهربان کشور در راستای رقم زدن زندگی مشترک شماری از جوانان آستین برزده‌اند تا از این طریق مرهمی بر زخمها پاشیده و التیام بخش آن شود. برگزاری مراسم عروسی دست جمعی فواید و مزایای زیاد دارد که از آن جمله میتوان به ترویج فرهنگ اسلامی و ازدواج آسان اشارت کرد. بسیار احساس خوشی میکنم از این محفل. ما بخصوص صدای سیلاب بسیار خوشی میکنم که این مراسم به خاطر ما برگزار کرد که توانست که بسیار زیاد مشکلات ما حل کنه. د یادونې وړ ده چې سیلاب خیریه بنسټ له دې مخکې هم څو ځله د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د یو شمېر بېوزلو ځوانانو د واده مراسم په ډله ایزه توګه ترسره کړي چې د زیاتو لګښتونو مخنیوی یې کړی او د خلکو ستونزې یې حل کړي دي.